السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو، نن بمونږ داسې یو قیمتي جواهر، داسې یو عظیم خزانه په اړه خبرې کوو چې دا خزانه زمونږ ګران نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته ښودلې ده. دا خزانه نه سره زر دي او نه سپین زر، بلکې دا د الفاظو هغه قیمتي ملغلرې دي چې زمونږ د دین او د دنیا ټول خیر او برکتونه پکې راغونډ دي. دا یو ډېره لنډه دعا ده، خو جوړوالی د سمندرونو نه زیات دی او پراخوالی د اسمانونو نه هم لوړ دی. دا هغه دعا ده چې کله یې موږ غواړو نو په حقیقت کې د الله تعالی بې حده حکمت او بې پایا رحمت د خپل ځان دپاره تر ټولو غوره تحفه غواړو. نن به په دې نشست کې مونږه د دې دعا هر اړخ باندې خبرې کوو، د دې د الفاظو ښکلا، د معنی جوړوالی او د عملی مثالونه، دا چې مونږ څنګه کولی شو چې دا دعا خپل روزمره ژوند کې استعمال کو او فایده ترې نه واخلو. نو راځئ چې په زړه او په کولاو ذهن سره دا واورو او زده یې کړو. اللهم اعطني افضل ما تعطي عبادك الصالحين. اے الله، ما ته هغه ټولو نه غوره څه راکړه چې ته خپلو نیکو بندګانو ته ورکوي. دا زمونږ د نن موضوع الفاظ دي، یوازې په یوه کرښه کې، هم دې کرښه کې د خیر د ټول کائنات پټ دی. دا دعا معتبرو کتابونو را نقل کړې ده، لکه مستدرک حاکم، سنن ترمذی او مسند احمد. دا هغه دعا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به خپلو صحابهو ته ښودله، په خاص ډول د سجدې په حالات کې. سجده د بنده او د الله ترمنځ ډېر نږدې او ټولو نه لوړ مقام دی. همدغه حالات کې داسې جامع دعا ښودل دا ښایي چې خپل رب نه څه غوښتنه کوئ هغه وکړئ. په ځینې روایتونو کې دا هم راغلی دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به فرمایل، کله چې تاسو څوک مونځ کوئ نو اول د الله نه عافیت وغواړئ، بیا چې څه غواړئ نو وغواړئ. د حدیثو ماهرین فرمایي دا دعا اللهم اعطني افضل په حقیقت کې د عافیت او د هر ډول خیر ته جامع دعا ده، او دا په یوه جمله کې هر ممکنه ښېګړې پکې جمع دي. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې ستاسو رب ډېر باحیا او ډېر کریم دی. کله چې بنده خپل لاسونه هغه ته پورته کړي نو هغه نه خوښوي چې تشې را واپس کړي. خو سوال دا دی چې موږ څه وغواړو؟ دا دعا موږ ته ادب را زده کوي چې څنګه د الله د کرم او د سخا نه په پوره ګټه واخلو. انسان محدود دی، هغه نه پوهیږي چې د ده دپاره به څه بهتر وي. موږ ډېر وخت په لنډ مهاله او فاني شیانو پسې منډې وهو. دا دعا موږ ته خپل محدود علم نه راوباسي او د الله تعالی بې حده حکمت په دایره کې هم داخلوي. یعنی داسې به ووایو، ای مالکه ته پوهیږي، زه نه پوهیږم، ما ته هغه څه راکړه چې ستا په علم او حکمت کې زما لپاره بهتر وي. اللهم دا یوازې لفظ نه دی ای الله، بلکې دا د مینې او خاص خطاب والا لفظ دی. دا د عاجزۍ هغه فطري چغه ده، لکه ماشوم په اړتیا کې خپل مور ته غږ کوي، بلکې عاجزي انکساري او پوره باور دی چې غوښتل کیدونکی رب اوریدونکی او مرسته کوونکی دی. اعطیني ما ته راکړه، دا امر نه دی بلکې عاجزانه درخواست دی او غوښتنه ده. دا محتاج بنده سوال دی خپل کریم د رب نه. دا عطا د فضل کرم او د لویوالي معنی لري. دا نی ماته
دا د هغه شخص دعا ده چې هر انسان باید د خپل رب سره مستقیم تعلق ولري. افضل د ټولو نه غوره. منګه عام طور پر خپل عادتونه غواړو، بلکې د ټولو نه غوره وغواړو او غوره صرف یو الله جل جلاله پیژني. د فقیر د پاره غوره ممکن مال وي، د مالدار د پاره غوره ممکن د مال حفاظت او سم مصرف وي، د ناروغ د پاره شفا او د روغ د پاره د روغتیا د عبادت په لاره کې کارول، د طالب العلم د پاره ګټور علم او د ناپوهه د پاره د هدایت لاره ده. او دا ما پکې هر هغه چیز دی منګه خاص شیز نه ټاکو، بلکې هر هغه چیز غواړو چې غوره وي، لکه الله ته خالی کچکول وړاندې کول او ورته ویل دا په خپل حکمت سره راډک کړه. تعطي عبادک الصالحین، دا ښیي چې الله تل خپل بندگانو ته ورکړه کړې ده او موږ ته هم هغه نیکو بندگانو د ډلې کېدل غواړو. الصالحین نیکان، نیک بنده هغه دی چې خپل عقیده، عبادت، اخلاق سم کړي، له خلکو سره ښه چلن وکړي، د ټولنې اصلاح وغواړي. دا دعا یوازې د غوښتل نه دی بلکې د جوړېدو دعا هم ده. افضل ما یعنی من تراکې، یعنی دینی عطاګانې، ایمانی او یقین، ګټور علم، عبادت، توفیق، اخلاص، دنیاوی ورکړه، د زړه سکون، حلال رزق، صحت او عافیت، نیک اولاد، عزت او وقار، اخروی ورکړه، د قبر سکون، آسان حساب، جنت او تر ټولو نه لوړ د الله جل جلاله رضا او دیدار. ځینې وخت د الله جل جلاله د ټولو نه غوره ورکړه دا وي چې هغه څوم موږ ته رانه کړي. د فتنې، حرام مال، د بد ملګرتیا څخه ساتل هم ډېر لوی نعمت دی. دا دعا موږ ته دا هم را زده کوي چې الله جل جلاله په فیصلو باندې راضي اوسېدل زده کړئ. دا دعا په خپل ژوند کې څنګه وکړو او فایده ترې والو. هر ورځ عادت وګرځوئ، په سجده کې وغواړئ، سحر او ماښام یې ولولئ په غور، سکون او احساس سره. فیصلو د پریشانیانو او د نعمتونو کې دا دعا وسیله وګرځوئ. زما محترمو، دا یوازې یو ویډیو نه وه، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم میراث یوه تحفه وه. دا دعا توکل را زده کوي، رضا را زده کوي او اصلاح طرف ته موږ رابولي او امید را کوي. راځئ اوس ټول په ګډه دا دعا وکړو. اللهم اعطني افضل ما تعطي عبادك الصالحین. اے الله، موږ ټول د خپلو نیکو بندگانو د ډلې وګرځوه. آمین یا رب العالمین.